له بامیانو څخه بد خبر. بامیانو کې پر بهراني سیلانانو برید ځینې شنونکي طالبان د امنیت پر ټینګښت نه دي بریالي شوي. په بامیانو کې د طالبانو محلي چارواکي تاییدوي چې پرون د بهراني سیلانانو پر یوه ډله وسلواله حمله وشوې ده. په بامیانو ولایت کې د پرونی وسلوالې حملې په نتیجه کې چې دغه ولایت د مرکز په سربازار سیمه کې شوي لږ تر لږه 3 بهرني سیلانیان وژل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پرون ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیښه کې یو افغان او 3 بهرنیان وژل شوي، 3 افغانان او 4 بهرنیان ټپیان شوي دي. په دغه ولایت کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د وژل شوي افغان وګړو شمیر 15 دی، هغه شمیرې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تایید کړی نه دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو د 4 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی، خو د پیښې د انګیزې په باب څه نه دي ویل شوي. ځینې محلي سرچینو ویلي چې دغه سیلانان له خپلو افغان همکارانو سره له شیبر ولسوالۍ د بامیانو د مرکز پر لور روانو چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. امریکا غږ د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په پیښه کې وژل شوي کسان امریکایي وګړي دي، خو رسما په دې باب څه نه دي ویل شوي. میاخیل ویل په بامیانو کې وروستۍ پیښه ښایي د فزیکي امنیت ادعا چې طالبانو کړې وه هغه هم تامینولی نشي. تاسو ولیدل چې ځانمرګي بریدونه، هدفي بریدونه او د غلا نورو پیښې شته او وروستۍ پیښه ښایي چې طالبان کنټرول نه لري. دویم دا چې د طالبانو مخالفین که داخلي کړی دي که نورې ډلې ټپلې دي لکه داعش غواړي وښیي چې دوی کولی شي د بهرانیانو او طالبانو خلاف خپلو حملو ته دوام ورکړي. د دې وسلوالې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو حملو چې تر ډیره یې شیعه وګړي په نښه کړي دي مسؤلیت منلی دی. په بامیانو کې پرونی پیښه داسې وخت کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او جرمني په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړی حمله ده چې زیاتو بهرانیانو ته پکې مرژوب لاړوي. بامیان د افغانستان له امن ولایتونو دی چې د جمهوریت نظام پر مهال هم امنیتي پیښې پکې کمې کېدې.